رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان په دې سوال او جواب کې ناکام شي د رب العالمین په باره کې الذي بعث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د دین په باره کې وې دا قبر ور باندې په دې شو کیفیت راشي چې د یو پختې په دې بل کې نه باسي او بل پختې ورته په دې بل کې نه باسي سر ورته دې کول راولي او کې ورته سر راولي تاسو سوچ کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه نوی ماران په دې انسان باندې الله عز وجل په دې قبر کې مسلط کړي اقرا هغه مار ته ویل کېږي چې د زهر د وجې نه د هغه په سر باندې بالکل د سر ویښتم نه یو مار که چېرته دنیا له راغی او جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي یو پوکې په کتو کې یو سای ویستله په دې څلور کونجه دنیا کې به چېرته شین بوټی بېرته پیدا نه شي دومره صح حالات سره زموږ ستاسو مخامخ کېدل دي دومره د یو دهشت زیات سره زموږ ستاسو مخامخ کېدل دي لیکن چې کله انسان په دې قبر کې کامیاب دومره وسعت چې څومره د هغه سترګې کار کوي او دقه ملایکو ورته دا خبره وکړي چې اوس ته وده شه په شان د هغه اول واده والا اول شپې د واده والا چې خپل اهل هغه راوچتوي او بل څوک نه خپل خاوند راوچتوي بل څوک نه رب العالمین به په هغې دنیا کې به تا دې خوب نه راوچت کړي او د جنت په طرف باندې روان کړي لیکن چې دشمني به هغه حال به محدثین د دې خبرې په باره کې دا خبره ذکر کوي چې نه نوي ماران په دې انسان باندې ولې مسلط کېږي او وجه څه ده ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا چې دې ظالم د رب العالمین د دې نه نوي نومونو نه انکار کړی و هغه یې منل نه یو خو هسې په خوله باندې دي چې موږ یې ټول منو زړګي ورته تسلیمول نه دقه منل مهم دي نو جزا من جنس العمل نن به د نه نوي ماران په ده باندې مسلط کېږي او ګروزونه جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې ګروزونه چې کله یو ګرز دې غر له راخلاص کړی شي هغه غر به زره زره شي زما ته بدن به ورته سي او په داسې یو کیفیت باندې ملک به در باندې مسلط چې هم د هغه سترګې کار نه کوي هم یې غوږونه کار نه کوي هغه انسان چې د هغه سترګې کار نه کوي چې په کوم ځای ګزار درکړي او هغه انسان چې غوږونه کار نه کوي چې څومره فریاد کوي هغې د سره ته اوري نه وال او بیرته به جوړېدل وال او بیرته به جوړېدل تاسو سوچ وکئ د آدم علیه السلام نه نیولي تر اوسه پورې څومره خلک په دې قبرونو کې څومره زرونه کلونه پې تېر شوي دي او په دقې عذاب باندې دا مسلط دي الى یوم القیامه قیامت به څه وخت راشي څه معلومات دی دا خلک به په دې قبرونو کې پراته دي او دغه ماران ورباندې رب العالمین مسلط کړي دي چې یو مار چېرته راشي په دنیا کې پکې غوندې وکړي دې وخت کې دا شین ټول بوټي د منځه ځي او هغه چې د هغوی دا سحر د دې ویښتونه خالي ده د سحرو د وجې نه او هغه چې داسې ګروزونه ورسره دي چې کله غر پې ووهلی شي هغه زره زره کېږي او هغه ملک چې د هغه سترګې هم کار نه کوي او د هغه غوږونه هم کار نه کوي او شکل یې په دې شکل دی صاحب د مرعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روایت جمع کړي دي چې د هغې غاښونه داسې لکه د شډل غوی ښکري او سترګې په دې کیفیت باندې لکه د قلعې دیګونه او ببري چې داسې خطرناک مخلوق ستا سره په دې ځای کې مخامخ شي څه صورت حال بسته یې وي هغې لپاره چېرته سوچ کړې د دنیا د پوهنتون دپاره د مدرسې د امتحان دپاره د یو بل د امتحان دپاره څومره تیاری موږ کړی دی 40 غنټې کې اول زه بیا دلته کې دا ناس ملګري چې موږ د قبر د عذاب نه د بچ کېدو دپاره داسې وقت یو پرچه یو سوالونه مو ځان نه جوړ کړي چې په دې وخت کې موږ ورباندې دا سوچ وکړو دا سوچ ورباندې وکړو دا هغې دنیا کې ورباندې موږ بچ شو عثمان خو ځکه ژړل د هغه زړه کیفیت برابر و بله مسله انسان چې کله په دې قبر کې کېښودلی شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا وروسته پاس کم خلک چې دا دفن کوي د هغوی د خپې کشار اوري آخری کس چې کوم وخت قدم اوچتوي چې د قبر ملایک ورته راورسېږي او د سوال او جواب خبره شروع شي دومره سره ملایک پسې رالیږي دقه دهشت هم بس دی چې غوږونه د شډل غوی د ښکر غوندې سترګې د قلعې د دیګونو غوندې او ټول په دې ویښتو کې پټ او هغه تک تور رنګ والا ستا مخې له راشي او تر اوچت شي ودرېدرئ او خبره سره شروع کړي څومره دهشت څومره وحشت څومره پریشاني څومره ګډوډ په دې انسان باندې راشي د رب العالمین په باره کې پوښتنه کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پوښتنه کېږي او دقه شان د دین په باره کې پوښتنه کېږي چې اسلام آخر څه ویل کېدو اسلام څه شی و اسلام دا و چې اوس مسلمان وایم دروغ اسلام دا و چې هم زه مسلمان کوم دوکه اسلام دا و چې وایم زه مسلمان او وژنم د مسلمانه اسلام دا و چې وایم زه مسلمان او کوم د منافقت دا خو به زه هم ولیکمه
په دې خپل جیب کې به یو تذکیره یو ځان له یو شناختي کارت دغه شان یو سند برابر کړم چې ډاکټر یم انجینر یم خو چې کله هغه عمل له مخامخ شوم نه د ډاکټرۍ په دې مسلو باندې پوهېږم نه د انجینرۍ په دې مسلو باندې پوهېږم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن انسان بخل کوي مؤمن انسان میدان د جنگ پرېږدي ولې مؤمن انسان هغه دروغ نه وایي ته ووایه چې د ورځې څومره دروغ ته وایي دا نه دې اسلام پوښتنه کېږي په نامه باندې خو هر سړی مسلمان دی دا کلمه قسم په الله ابو جهل له ډېره ښه یاده وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او محمد د الله رسول علیه الصلاة والسلام ولې پېښه دا وه ابو جهل ویل چې دې لاندې ژوند تېرول ماله ګران دی زه هم په خوله وایم ته هم په خوله وایې بل هم په خوله باندې وایې دې له اعتبار نشته الاسلام عمل اسلام عمل دی جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام دکاندار خواله ورځي غنمو کې لاس دننه کوي حدیث د مسلم کې راځي دننه پکې لمدې دانې دي د پاسه ورباندې وچې دي ودا ولې ودا باران شوی څوک چې زموږ سره دوکه کوي هغه زموږ د امت نه بالکل نه دی ته دکاندار کاکا له ورشي چې هغه څومره وایي قرآن کریم کې د دې دکاندار او د دې عالم په باره کې مستقل صورت نازل کې سورې مطففین ویل تبعید هغه دکاندار له چې په ډنډه کې کمې زیاتې کوي تبعید هغه عالم له چې په خپل علم کې کمې زیاتې کوي الله وی د جهنم کندرې تاله درکړې شي تا ولې په دې ترازو کې کمې زیاتې وکړي تا ولې د اسخامې ودې سړي له کېښوده تا ولې د هډوکې ورته په دې غوښې کې اضافه ور کېښودو ولې د اوازه ورته کېښوده پېښه دا چې زه مسلمان زه حاجي دې اسلام په باره کې موږ نه پوښتنه کوي ملایک